امپراتور درېیمه برخه. د لوی امپراتور د داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله جل جلاله مو خوشحاله لري. د زما حسین احسان مې یو ځل بیا د لوی امپراتور د داستان د خپرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې د خپرونه هم تر پایه سره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو اوریدل چې احمد خان ویل د داغستان شاهي ماڼۍ د ډېر شهرت درلودونکې وه. ما کله فکر هم نه و کړی چې زه به دا ماڼۍ دومره په اسانه فتح کوم، خو فتح یې هم دومره اسانه نه وه. دا چې نور څه وسول دا به په نن خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. د داغستان پوځ ختم شوی او تښتېدلی و. ډېر لږ خلک یې د شاهي ماڼۍ د ساتلو لپاره پاتې وو. شاهي ماڼۍ ته زنځیر لګولی و. پیل ځغلونکي پیل ته حرکت ورکړ. د پیل د لومړي ډغرې سره شاهي دروازه خلاصه شوه او کوم عسکر چې پکې ول ټول تسلیم شول. د ماڼۍ تر تالاره پورې ورسېدلو. د داغستان حکمران راته تیار په تمه و. د شاهي احترام له مخې زه ورته نیغ ودرېدم او داسې الفاظ مې له خولې څخه راوباسل: ښاغلی حکمران صاحب، امکان لري قدرت به ستاسو د حکومت نیټه همدومره ټاکلې وه. زه په دې خوشحاله یم ستاسې په هېواد کې زیات جنګ ونه شو او ملکي وګړو ته مو هېڅ زیان ونه رسېد. اوس نو باید زه ستاسې تاج لوی بادشاه نادر ته ورسوم، ځکه دا د هغه غوښتنه ده. تاج مو یې له سر څخه کوز کړ. دلته مو د همدې داغستان نفر چې پخوا زموږ جاسوسانو د حکمران پر توګه وټاکل. د دې وسایلو زموږ ملا نوره هم قوي کړم. داغستان د نړۍ د لویو طاقت لرونکو هیوادونو څخه و او د نیولو ګټه یې دا وه چې د نادر امپراتوري ورسره تر ډېر حده پورې قوي کېده. له دې سترې بریا څخه وروسته زه د نادر د خاص پوځ مشر شوم. نور محمد خان هم زموږ د لاس لاندې عسکرو کې وشمارل شو. د همدې ورځې په سبا نادر ماته د ارمنستان نقشه راکړه تر څو د جنګ لپاره هلته ولاړ شو او ارمنستان هم د نادر په قملورو کې شامل کړو. نادر په ما تر خپل ځانه زیات باور درلود. نه پوهېږم ولې، خو داسې معلومېده راته لکه نادر چې پوهېږي چې زه به ضرور ورته د هر جنګ کامیابي راوړم. د ارمنستان سره په جګړه کې مو ډېره قرباني ورکړه، خو اخر هم مخالف لور تسلیم شو او موږ خدای کامیابه کړو. له فتح څخه وروسته یو ځل بیا د نادر فکر زما طرف ته شو. ما ورنه غوښتنه وکړه تر څو ما د ټول افغانستان د پوځونو مشر وټاکي، تر څو د افغانستان سرتېري هم د نادر د ګټې لپاره وکاروم. خو نادر نه منله، ځکه چې نادر د هر څه باور راباندې کاوه، خو د دې څه باور یې نه درلود. هر څنګه چې و زه اخر د خپل پوځ مشر کړم. په دې ورځ زما خوشحالي د اختر د ورځ څخه هم ډېره وه، ځکه زما ارمان هم دا و چې د افغان پوځ مشر شم او د خپل پلار ارمان پوره کړم. له دې څخه وروسته زه په هرات کې د ټولو ابدالیانو، هزارو او یماقو پوځونو منځ کې مشهور شوم. مطلب په لږ وخت کې مې ډېر زیات شهرت پیدا کړ. په لار کې بهر نارینه او میرمن کتلم. ګوته به یې راته نیول چې دا همهغه ابدالي احمد خان دی، د ټول افغان پوځ مشر. زه دا مهال په یوه معنا د ټولو افغانانو حکمران هم وم، ځکه چې پوځ د چا په لاس کې وي هغه ته د حکمران درجه هم ورکولی شو. خو زه د عامو خلکو په رقم ګرځېدلم، ځکه چې د شاهي اصولو څخه خبره وم او دا هم راته معلومه نه وه چې د پوځ مشر څه حیثیت وي. ځکه نو نادر بیرته اصفهان ته وغوښتلم. هلته مې د شاهي اصولو سره سم د نادرشاه ډېر پټ رازونه هم مطالعه کړل او د شاهي اصولو پټ رازونه چې باید هېڅ کله هم ملت ته افشا نه سي هغه هم یاد کړل. د دربار ژوند د عادي ژوند څخه ډېر فرق لري، ځکه چېرته یو مشهور او ملت ته رښتینی خدمتګار فرد بیرون په لارو او کوڅو کې د عادي انسانانو په رقم ګرځي، نو دښمن ته ډېره ښه موقع برابرېږي تر څو ورڅخه ټک پورته کړي او ختم یې کړي. باید داسې خدمتګار شخص پټ وساتل شي تر څو د ښکار خوړونکي دښمن ښکار نه شي. زه یو ځل بیا د دادلا سره مخامخ شوم. هغه اوس هم په هماغه ځای کې د نادر سره اشپز و. ما ورسره روغبړ وکړ. ویلې یار احمد خان، تر څو پورې به د نادر سره په دې شاهي زندان کې شپې سبا کوم، ته راته څه لاره برابره کړه که نه، تر څو دواړه له دې ځایه ولاړ شو. ما ورته وویل یاره ته بېغمه شه، انشاءالله سبا زه ځم او ته به هم یو ځای له ځان سره بوځم. ته باید ما سره په ټولو چارو کې مرستیال واوسې. صرف همدا یوه ورځ صبر وکړه. نور مو هم ډېر مجلس سره وکړ. د مینې په اړه مو خوب شته. ډېر خفه وویلې پلار یې غواړي خپل لور کوم پارسي هلک ته په نکاح کړي، خو لور یې ورسره نه مني او لور یې وایي که یې زه بل چا ته په نکاح کړم زه به خپل ځان وژنم. زه ویرېږم هسې نه سحر لیونۍ ځان مړ کړي، که نه بیا زه هم یو انسان یم. زه هم په دې دنیا بغیر له هغې څخه ژوند نشم کولی. هغې چې دومره جرأت کولی شي زه یې ولې شم کولی. ما ورته ویل یاره ته بېغمه سم، انشاءالله سبا سهار ته به سهار هم له دې ځایه بوځو. دا شپه ما او دادلا ښه مجلس وکړ او تر ناوخته پورې ویښ وو. کله چې سهار سو دادلا خپل پنډونه وتړل. ما هم ځان د تګ لپاره اماده کړی. لومړی مې د نادر نه د تګ امر واخیست. هر کله چې نادر راته امر وکړ ما به همدې امر ځان سره د دادلا تر اخر منزله راکښته کړ. د سهار دی د کور مخ ته ودرېدو. هېڅ لار نه وه تر څو سهار له کوره وباسو. ډېر فکر مې ووهه خو هېڅ چاره نه کېده. د یو څه شېبې وروسته د سهار پلار له کوره ووت. زه چې یې ولیدم مخ یې واړه وویل ته بیا راغلی خبر شوی یم اوس د ټولو افغانانو ابدالیانو او د ټولو قومونو د پوځ مشر شوی مبارک دې وي. او ها سبا زما د لور سهار واده دی، حتما تاسې دواړه راشئ. نور یې پلار روان شو. له شا د خوا ورپسې اواز وشو نسیم شاه په منډه کور ته وځغستل. زه پوه شوم چې کیسه ورانه شوه. دادلا مې ځان سره په زور مخکې کړ. هغه نه ته سوال یې راته وکړ چې خیر دی یو ځل مې د سهار دیدن ته پرېږده
په زور ولاړ. ما هم وکتل سهار په اشپزخانه کې خپل لاس په چاقو سیر کړی و او د خولې څخه هم د وینو تیر روان وي. د عبدالله یو دم د نسیم شاه کاکا غاړې ته لاس واچوه. د دوه سکونو سره یې سړی پوړې مخ په ځمکه راوغورځوه. مور یې هم ورته یوه کلکه څپېړه کش کړه. چاقو یې راواخیست. ما ورنه په زور چاقو واخیست او د ځان سره مې مخکې کړ. شکر چې نسیم کاکا د اوچتېدلو نه و، که نه دلته به څومره غټ مشکل جوړېده. سترګې مې د اوښکو نه ډک شوې او د عبدالله مې مخکې کړ. هغه د درد زګیروي کول او ما ګاډۍ ته اوچت کړ. رسماً مې خراسان ته راوست. پلار کې راته د سهار هره خبره کوله. د هغه په مینه کتل به بار بار راته یادولم. ما ته به یې ویل خیر دی احمد خانه، ما پرېږده، ما هیڅ مسؤلیت د سهار لپاره ادا نه کړ. کاش پرون مې د سهار پلار نسیم همداسې په سوکان وهلی وی، نن به ولې داسې په سرو سترګو ژړېدم. ولې به مې د خپلې مینې بې روح جسد ته کتلی لکه د لیونیانو په شان چیغې یې وهلې او په درې نفرو مې کلک کړی و. هېڅ نه کلارېده. په خراسان کې مې یو روغتون ته وسپارلو. زه ترې ولاړم ځانګړي ځای ته. هر کله چې د خوب وخت شو ځان ته مې شړۍ اواره کړه چې پرېوتم. 2-3 دقیقې به مې سترګې نه وې ورغلي چې دروازه ټک ټک شوه. راپاڅېدم. یخه هوا په کړکۍ رانوتله. بیرون باد د کړکۍ په بله دروازه د لاستي سره وهله. د برېښنا درزونو په اسمان کې د ویرې ماحول جوړ کړی و. هر کله چې زه بهر راووتم د دروازې زلفۍ مې خلاصه کړه. ومې کتل چې پوستخاني والا خط رالیږلی. لیکلې وه ستاسې خاص ملګری چې ستاسې سره له اصفهانه راغلی و د عدلا نن د روغتون څخه تښتېدلی دی. موږ ستاسې څخه هیله لرو چې خپل عسکر مو د هغې د پلټنې لپاره ولېږئ تر څو هغه پیدا او یو ځل بیا روغتون ته راولي. دواړه لاسونه مې سر ته تکیه کړل. ژر مې خط ولیکه او د هدې پوستخانې والا په لاس مې ټولو عسکرو ته ولېږه. په ډېر لږ وخت کې د عدلا پیدا کړ. نه د عدلا یې پیدا نه کړ بلکې د عدلا مړ جسد یې پیدا کړ. انا لله و انا الیه راجعون. غم یې اوس هم ما ډیر کړوي. د سهار د مړینې غم دومره خفه نه کړم خو د عدلا مړینې راباندې شپه او ورځ خوب حرام کړ. بس رسم شوي انځور ته به مې هره ورځ ویرونه کول. خو اخر مې دی هم هر څه ته د خوب په نظر وکتل. ځکه که چیرې ما ټول عمر د همدې لپاره خفګان کولی نو بیا رانه ژوند پاتې کېدم. خو له دې پیر څخه مې یو څه زده کړل. هغه دا که چیرې خپله ویره یو ورځ مخکې هم له منځه یوسو نو ډېره زیاته ګټه به وکړو او امکان دې ولري چې خپل ژوند او د یو بل نفر ژوند هم بچ کړو. زه د خپل یار په غم کې اخته وم چې خبر راغی نادر یې ووژه. د دې پیښ نه هم زه بیا وروسته خبر شوم چې نادر چا ووژه. نادر د محمد خان قاچار او د هغه ملګرو په ګډون په خوبشان کې ووژل شو. هغه داسې و چې نادر ظلمونه له حد څخه واوښتل لکه د هغې نه د سکانو ظلم یادولی شو. سکان یې په هند کې هېڅ په ارامه نه پرېښودل. هغوی یې اخر دې ته اړ کړل تر څو خپل ځایونه پرېږدي او لاړ شي د پېښور بازي سیمو ته. هلته هم نادر ظلم لاندې راغلل او ټول ووژل شوه. سکان هغه ورځ اوس هم هر کال لمانځي او ویر کوي. دا د هماغه ظلمونو نتیجه ده چې په هندوستان کې هر مسلمان باندې ظلم کیږي، وژل کیږي او ډېری مسلمانان د کشمیر او لاهور له لارې پاکستان ته راتښتي. پوهېږم د نادر مرګ د خبر اورېدو سره سم د نادر ټول پوځ د نادر د کورنۍ د وژلو لپاره لستوڼو رابټوالم. زما ورتګ هلته مشکل و خو د یو ماهر خوا ته ورغلم. هغه راته د یو سړي ادرس راکړ. زه چې کله ولاړم دې نفر یو څو کوترې ساتلې وې. ښه تربیه یې ورکړې وه او ما ورته خپل مشکل ووایه. هغه راته وویل هېڅ خبره نه ده، ما دا کوترې کولی شي ستاسې لیکنه تر اصفهانه پورې ورسوي. ما همدلته د اصفهان د پوځ لپاره خط ولیکه. اوس مې له یاده وتې خو دا خبرې مې پکې ذکر کړي دي چې که هر چا د نادر د کورنۍ یوه ویشته ته هم زیان ورسوه زما سره د ټغرې وهلو ته چمتو سي. د نادر ټول پوځ زما څخه زیات ویرېدم ځکه چې د نادر ټول امپراتوري زما په لاس کې وه او هم یې پوځ تر ډېره وخته زما د لاس لاندې پاتې شوی. په همدې ورځ مې د کوترو په ذریعه 3 خطونه ولېږل او شاته ورپسې زه خپله د ازبکو، ایماقو، ابدالي او ټول افغان پوځ سره روان شوم. بغیر له کومې ویرې د اصفهان ښار ته ورننوتلو او همداسې تر شاهي ماڼۍ پورې ورغلو او د نادر کورنۍ ته مو د زړه د صبر دعا وغوښتله او نادر ته مو هم د مغفرت دعا وکړه. د نادر د کورنۍ شاوخوا مو پوره 1 میاشت تېره کړه تر دې پورې چې د اصفهان حکومت خپل حکمران وټاکلو. خو نورې ما امر نشو منلی ځکه چې موږ هم د ارمان درلود تر څو یو خپلواک هیواد ولرو او له نړۍ سره زیان سالو. کله چې زه د خپل پوځ سره اصفهان نه راووتلم نو د نادر میرمن د پخراج یوه قیمتي ډبره ماته ډالۍ کړه او مننه یې وکړه. د هغې قیمتي ډبرې نوم کوهینور و. هغه اوس هم د افغانستان په مشهور ولایت هرات کې شتون لري او زه هیله لرم چې د افغانستان ټول راتلونکي نسل یې د قیامت تر ورځې پورې په خپل هیواد کې وساتي، پالنه یې وکړي او پرې وویاړي. خو بدبختانه دا کوهینور اوس په لندن کې پروت دی. له افغانستانه هندوستان ته او له هندوستان څخه انګریزانو غلا کوي او لندن ته یې یوړ. دغه قیمتي ډبره چې ابدالي بابا یې ذکر کړی دا ډبره اوس مهال لپاره په انګلستان مشهور موزیم کې ده او دا د خپل حکومت په دور کې چې بدبختانه ډیرو بې غیرته افغانانو هم ورسره لاس یو کړی و له دې ځایه خپل هیواد ته وړېدم. موږ اصفهان د تل او تل لپاره پرېښود او خپل خراسان ته راغلو. په قندهار کې افغان مشرانو هر یو حاجي جمال خان برکزی، محب خان پوپلزی، موسی خان اسحاقزی، نور محمد خان علیزی او نصر الله خان نورزی په قندهار کې د شیر سرخ د مقبرې په خوا کې چې نادر آباد کې موقعیت لري یوه جرګه جوړه کړه تر څو ملي مشر وټاکي. زه غلی یو خوا ته کښېناستم ځکه چې یو عادي د پوځ مشر وم
او دومره لوی هیواد مشري چې تر اوسه پرې نوم او نشان معلوم نه و، زه به یې چېرته سنبال کړی شم. هر خان به د خپل ځان په باره کې غټ غټ خبرې کولې او غوښتلې تر څو د دې لوی هیواد مسؤلیت په غاړه واخلي. هر فرد به یو بل ردول. لومړۍ ورځ همداسې تېر شوم، خو هیڅ نفر بل نفر ونه منلو او سبا بیا همدا حالت و. او کومې پرېکړې ته ونه رسېدل. 8 ورځې مسلسل دا لړۍ روانه وه. اخر کې یو نفر راغلی، ټولو ته وویل وروره تاسې څه ماشومانو کانې راخیستې دي، دا د یوه هیواد مشري دی، باید چې تاسې انسان ته یې وسپارو چې مستحق وي. زه درته وایم زه داسې یو انسان په دې ساحه کې پیژنم چې تاسې کې یو فرد یې هم نه پیژنئ. تاسې به ما سره دا وعده کوئ چې هغه فرد که هر چاته ګوته ونیوله همهغه به د هیواد ملي مشر وي. ټولو ورسره ومنله. دا فرد د بیرون د سرخ زمري په خوا کې پروت و. ټول ژوند یې د همدې مقبرې زیارت ته وقف کړی و. دغه صوفي شراب څښونکی درویش پاسېد. لومړی په ټولو نظر تیر کړ، بیا بیرون ووت. شیبه نه و تېره چې بیرته راغی. 2 د غنمو وږې په لاس کې نیولي وو. د ټولو خانانو په منځ کې تیر او د احمد خان په لونګۍ کې دا 2 د غنمو وږې د تاج په نوم ورکښېښود او ویل د لوی امپراتور د داستان درنو قدرمنو اورېدونکو دا چې څه وویل دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. د خپرونه ما محسن احسان چمتو تاسو ته وړاندې کړه. در بیا چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېږو تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.